بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دي مبارك كتاب دي شرح بسلسلة كي دا زمانگا سلورم بیان یا سلورم درس تے بتوفیق اللہ سبحانہ وتعالی. او پا دی کتاب کے آغا بنیادی خبری بیان شوی دی او بیان روان دے چا آغا تعلق دا عقیدے سر ساتی دیو مسلمان دا بنیاد سر تعلق ساتی. ثلاثة الأصول وأدلتها، دری بنیادی اصول او داغی دلائل. مؤلف رحمه الله داغ دری اصول دا شروع کولو نمخ کی باز نور و اهم خبرو تا اشاره کردی دا چی پای کی دا بازو وضاحت شیو لکا پاوله کی دا خبر کردیو چی سلور خبری ازدکول لازم دی او پاغیبان دی عمل نیو علم دی بیا دا علم نباد عمل دی دا عمل نباد بیا دعوت دی او دا غی نباد صبر کول دی. بیا دا خبرو کردی چی دری خبری یادی کا او د دې یادول په دې باندې ځان پوهول په هر مسلمان سړي او ښځې باندې لازم دي. پای کې د دوه خبرو وضاحت شوی. یو دا خبره چې الله موږ پیدا کړي یو، موږ له رزق راکړی دی او موږ یې پالتو دغه شان نه یو پرېښودي بلکې پیغمبر یې راته رالیږلی. چا چې دغه پیغمبر ومنله هغه به جنت ته ځي او چا چې د دې پیغمبر نافرماني وکړه هغه به جهنم ته ځي. دویمه خبره دا بیان کړې وه، دا یاده که چې الله دا نه خوښوي او نه په دې راضي دی او نه دا غواړي چې د هغه سره دې په عبادت کې څوک شریک کړی شي، اگر که هغه نږدې ملکی په ملائکو کې او یا را لګلی شوی پیغمبری، که پیغمبر هم دی او که ملائک هم دی، خو د دې حقدار نه دی چې د الله سره دی په باچایي کې د الله سره دی په بندګۍ کې شریک کړی شي. او په دې خبرو باندې بیا دلایل بیان شوي په خپل ځای کې. درېیمه خبره کومه ده هغه به نن بیانو بتوفیق الله سبحانه. الثالثة، دریم خبر ویدا یاد ساتا دا ډیره اهمه خبره ده، ان من اطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب. دا خبر ویاد که کم سړی چې د الله مني او موحدی بندگی سوچه دا اللہ کی نو اغل دا ندی روا چی دا آغا چا سر دوستیو کی چی آغا دا اللہ دشمن دے و دا اللہ دا رسول دشمن دے ولو کان اقرب قریب، اگر که دے دیر نجدی تا اگر که دے پخپلوانو کی بیا با سرمت دشمنی ساتی. دیزی که مؤلف رحمه الله یو اهم او بنیادی مسئله ته اشاره کړی ده چې هغې ته ویل کېږي عقیده د الولا والبرا، دوستی او دشمنی. اهم او بنیادی مسئله ده، اهم او بنیادی مسئله چې یو سړی مسلمانی، یو سړی مؤمنی، موحدی، خالص بندگی دا اللہ کی، متبع دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمی، نو دا غبا دا عقیدی
چې دوستی به د هغه چا سره کوي چې د الله دوستی، او دشمنی به د هغه چا سره کوي چې د الله دشمنی. دوستی به صرف د موحدینو سره کوي، د اهل ایمان سره به کوي. حدیث کی راځي، مشهور حدیث ته بار بار بیان شوی هم دی، د انس بن مالک رضی الله عنه حدیث ته، متفق علیه حدیث ته، په صحیح بخاری صحیح مسلم کې شته او په نورو کتابونو کې هم دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ثلاث من کن فیه وجد حلاوة الایمان، درې خبرې چې پچا کی نو دی به د ایمان خون وسکی. درې خبرې چې پچا کی دی به د ایمان خون سکی. د ایمانم خون دی، خون لکه څنګه چې ته خوراک کې او د دې خوراک خونی، چې کم خوراک په تا باندې مزیدار ولګي او خونی مزیداری، نو ته بیا هغه خوراک ډیر کې چې د کوم خوند باندې ونه لګي مزیدار نه، نو بیا دله مزه نه درکوي. د دې ایمانم خوند. خو چې یو سړی بیماری او د ایمان کی بیماری والعیاذ بالله او په زړه کی بیماری، نو دی هغه خوند نشي سکلی. لکه اوس یو سړی بیمار دی، د خولې خونې خراب دی او ته له مټاینې ورکې، دی وایي د دې مټاینو خوند چې دی هغه مزیدار نه دی. مشکل په مټاینو کې نه دی، مشکل په ده کې دی چې خوند پې نه لګي. نو د ایمانم خوند دی. ګینې د الله د عبادت کول دا ګران کار دی او دا ډېر محنت او مشقت غواړي، خو په هغه چا باندې اساني چې هغه خون وسکي د دې عباداتو. اوس یو سړی د الله په لار کې جهاد کوي او جهاد له وتی دی، سب څه خیال دی چې دا جهاد کول او په دې جهاد کې ځان ختمول او خوري کول او خپل بچی پرېښوده او کور پرېښوده، مور پلار پرېښوده، دا آسان کار دی، دا ډېر ګران کار دی. خو دې مجاهد ته دا کار په دې آسان دی چې هلته هغه د ایمان خوند څکلی دی. د ایمان وله مزه ورکړې ده، د ایمان وله خوند ورکړی. نو د حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې چا کې درې خبرې وي دی به د ایمان خوند وسکي. اولنی ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما، الله او د الله پیغمبر د دوی سره به د ټولو خلکو سره د محبت نه زیات محبت کوي. الله دې سړي ته به خوند د ایمان ملاوي. مور پلار سره به دومره محبت نه کوي څومره چې به د الله سره کوي، به د الله د پیغمبر سره بچو سره به دومره محبت نه کوي، دنیا سره به دومره محبت نه کوي. وان يحب المرء لا يحبه الا لله، دویمه خبره دا ده، او د یو سړي سره محبت کوي نو د الله دپاره سره محبت کوي. د دې دپاره موږ دا حدیث وي، یو سړي سره محبت کوي د دې د لاسه نه چې په رشته کې دی، په نسب کې دی، یا مالدار دی یا ښایسته دی، نه، د دې د لاسه سره محبت کوي ځکه چې الله راضي کول غواړي. وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار. درېمه خبره، او کفر ته واپس کېدی دومره بدی شي لکه څنګه چې اور ته غورځېده دی نه خوښی دی بدی شي، دغه شانې کفر ته واپس کېده بدی شي. یو حدیث کې راځي د براء ابن عازب رضی الله عنه حدیث دی، وی چې كنا عند النبي صلی الله علیه وسلم، منګه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو مجلس کې ناسو، وی هغه دا سوال وکړو چې اتدرون ای عرى الایمان اوثق، تاسو ته پته شته چې د اسلام مضبوطه کړۍ کومه یوه ده؟ دا تپوس وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپلو ملګرو نه، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقه وه چې هغه به د دې ملګرو نه کله نه کله سوال جواب کول، او په دې کې دا معلومول نه دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته جواب نه دی معلوم، جواب هغه ته معلوم دی، خو د دې ملګرو هغه توجه خپل طرف ته راړی. نو دا به وي یو سوال دا وکړو، وی تاسو ته پته شته چې د ایمان مضبوطه کړۍ کومه وه؟
هغه ته الصلاه موز پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الصلاه حسنه موز کې ولوی نیکی ده وليس بذاك خود دغه مضبوطه کړی نه ده دغه نه یادو وی بیا ته موږ وی چې الصيام روزه ده وی چې نه روزه خو سید چې ولوی نیکی ده ولوی عبادت ته خود دغه نه یادو وی بیا ته موږ وی چې jihad وی چې نه وی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل جواب وکړو او دې ته وکړي دی وی اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله مضبوطه کړی د اسلام غدا ده د الله د پر دوستی د الله د پر دشمنی مؤلف رحمه الله تداوی وی کته موحدی یک اوازی د الله بندگی کې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري نو بیا به دوستیم د الله د پاره کې او دشمنی بم د الله د پاره کې الله سبحانه وتعالی په قران کې په سورۃ ال عمران کې دا خبره ذکر کړې لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين نبني سي مؤمنان کافران لره دوستان سوا د مؤمنانو نه مؤمنان به دوستیان صرف د مؤمنانو سره کوي صرف په مؤمن دوستی به د مؤمن سره دغه محبت د زړه هغه به د مؤمن سره او دا ډیر ناشنا محبت دی د دینداري د لاسه محبت او د دین د لاسه محبت دا ګوره دا رشته در د زړه تجربه خبره کوم او یقیني خبره کوم دا رشته د هغه رشتونو مضبوطه کوم چې د وینې او د نسب رشته دا غینم د رشته مضبوطه استخپل رور به د یو مور پلار نو پیدا خدای سره بری دومره محبت نه څومره چې به د هغه ملګری سره ستا محبت چې داغه د لاسه داغه سره د ملګرتیا د دین د لاسه د عقیده د لاسه د منهج د لاسه هغه به د غینم زیات خوخي دې کې الله وی چې مؤمنان به د مؤمنانو نه علاوه ځان له نور دوستان نه لټي يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء ایمان والو تاسو به زما دشمنان او خپل دشمنان الله دوستان نه ګرځوي هودلته یو فائدې ده ساتي د کفارو سره محبت په دوه قسمه دي یو انسان کفر ته رسي او دویم انسان کفر ته نه رسي خو لوی ګناه ده په لوی ګناونو کې لوی ګناه ده په لوی ګناونو کې هغه کوم محبت ته چې انسان کفر ته رسي د کافر سره محبت کول داغه د دین د لاسه داغه د مذهب د لاسه د دې سره انسان کافر کیږي یا دې سي محبت وسره کول دې سي مرسته وسره کول چې دوی غالب شي په اسلام او مسلمانانو باندې چې دا کفر زورور شي دې سره انسان کافر کیږي ولیا بالله او دې ته وي التولي قرآن کې الله وی کنه ومن يتولهم منكم فانه منهم پتہ شو چې چا دوی سره دې محبت وکړو او دې دوستی وکړه دیم دا کوئی پشان شو دیم کفر ته وړي دویم قسم محبت هغه د دنیا د لاسه محبت کول نو دا لوی ګناه ده په لوی ګناونو کې لکه د مال د لاسه د کوئی صفاتونه کول د منصب د لاسه دې سره انسان کفر ته نه وځي خو دومره ده چې په یو لوی او خطرناک بیماری کې پروت دی بیا د مشرکانو او کافرانو سره محبت کول دیو مباح منفعت تلاسه چې دوی ته ملاویږي نو دا جایز ده څنګه لکه یو سړی دی زوی کافر دی دې زوی سره خو طبیعي محبت په زړه کې دی یا زوی مسلمان دی او پلار یې څه دی کافر دی یا یو کافر ګاونډي دی تا سره ښه کوي په دې باندې دلیل نوح علیه السلام چې کله طوفان راغی او کشتۍ ته وختو نو هغه زوی ته څه وی ویا بنی ارکب معنا زوی راځه موږ سره وخی او د زوی کافر دی خو هلته زوی دی دغه محبت ته لاسه څوک نه کافر کیږي دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل تر سره محبت نه کو ابو طالب سره
انک لا تهدی من احببت. اے پیغمبره ته ګوره هغه چا ته هدایت نشي ورکولی، ستا مرضي نه ده چې چا سره ته محبت کوې، چې چا سره ته محبت کوې نو دې محبت ته لاسې څوک نه کافر کېږي. یا یو سړی دی ښځې اهل کتابو نه واده کړی، ښځې نصرانۍ ده یا یهودۍ ده، د مباح منفعت ته لاسې د هغې سره محبت ساتي، په دې کې څه حرج نشته. خو هغه محبت چې هغه په زړه کې ورننوځي او د هغوی د دین سره محبت کوي او چې دوی زورور شي په اسلام باندې او دوی زورور شي په مسلمانانو باندې، نو د انسان وباسي څه ته؟ د انسان کفر ته وباسي. او محبت ته مال د لاسه او د جاه او د منصب د لاسه، نو دا لویه ګناه ده په لویو ګناهونو کې، خطرناکه ګناه ده. او په دې انسان باندې یره ده داسې نه چې دی په دې محبت کې ورننوځي او هغه محبت کې بیا ورداخل شي چې د هغې د لاسه انسان کافر کېږي والعیاذ بالله. بیا پې مؤلف رحمه الله دلیل راوړی دی په دې خبره باندې. په کومه خبره؟ په دې درېیمه خبره چې یو سړی مؤمني موحدي په الله باندې ایماني، نو هغه د کافرانو سره دوستي نه کوي. په دې دلیل راوړی. دلیل دی په سورة المجادله کې، والدلیل قوله تعالى، ودلیل دا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. اے پیغمبره تبو نمومی دیسی قوم، او دی ایت غوک کردی دا ایمان مسئله ده، تبو نمومی دیسی قوم چی اغوی ایمان راوڑه ده پا اللہ باندی او پا آخرت باندی او بیدی محبت کئی دا آغا چا سره چی آغا دشمن دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبری دیسی نشی کردی. مؤمنان دا اغوی سر محبت نکی ولو کانو آباءهم، اگر کپلارانی دی کپلاری دی بیا اسرم طبیعت نلیکی، او ابناءهم یی زامن دی که زامن کافران دی هم سره نلیکی، او اخوانهم یی رون دی هم سره نلیکی، او عشیرتهم که خاندان او قبیله ده هم سره طبیعت نلیکی. ځکه مونږ بار بار دا خبره بیان کړې ده او کوي چې مونږ ته نږدې انسان چې پرشته کې می چې بېدینه زمونږ سره نلیکی، زمونږ سره دوستي نشته. او هغه سړی چې هغه د دنیا په مشرق کې ده او موږ مغرب کې یا هغه مغرب کې او موږ مشرق کې، او مؤمن دی او دیندار دی، زموږ سره محبت لري. اگر که هغه انګریزي، که هغه پنجابی دی، که هغه عربی دی، که هغه عجمی دی، که هغه تور دی، که هغه سپین دی، که هغه بدرنګ دی، که هغه ښایسته دی او که هغه مالدار دی، که هغه غریب دی، چې دیندار دی زموږ سره طبیعت لګي، زموږ ملګری دی. خدي خلکو له الله ورکوي څه، نو دې ته غوږ کېږدي. و خبرې الله په دې آیت کې ذکر کړي دي. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. داغه خلق دي، کم خلق؟ کمو چې دوستی داغه چا سره نه ده کړې، څوک چې د الله او د الله د پیغمبر دشمنان دي. صحابه کرامو ګوره په جهاد کې پلار مخې لراغلی دی، بعضو پکې وجلی، بعضو زامن وجلی دي، بعضو رونه، بعضو خاندان او قبیلې والا، خو چې کله د کفر په صف کې را مخامخ شوی دی نو بیا په کافرانو کې شمار کړی دی. او دې ته نه دي کتلي چې د سره زموږ دا رشته ده. الله وایي د دې خلکو په زړونو کې ما ایمان مضبوط کړی دی. یو دا فایده شوه چې کله ته د الله د دشمنانو سره دشمني کې، نو ستا په زړه کې به الله ایمان مضبوط کی. وایدهم بروح من، او الله به د دوی خاص مرسته کوي. دو خبرې شوي. درېمه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. درېمه خبره څه ده؟ الله به جنتونو ته ننباسي. څلورمه رضي الله عنهم ورضوا عنه، الله به د دوی نه راضي شي. دا څلورمه خبره ده، الله به د دوی نه راضي شي، رضي الله عنه. پنځمه خبره ورضوا عنه، او دوی به د الله نه راضي شي. شپږمه خبره اولئک حزب الله، الله به دا خلک شمار کی په هغه ډله کې کومه ډله چې د الله ډله ده. حزب الله
دا الله خاص ډله. وما خبره الا ان حزب الله هم المفلحون، یقینا هغه ډله چې کومه ډله د الله ده، کومه ډله چې د الله ده دغه ډله کامیاب ده، یعنې الله به دوی له کامیابي ورکوي. دا به دلیل راوړی دی شیخ رحمه الله. نو دا خبره یاد ساتي، خلاصه ده چې د ایمان مضبوطه کړۍ کومه وده؟ د الله دپاره دوستي، د الله دپاره دشمني، دا مضبوطه کړۍ ده. ځکه امام ابن القیم رحمه الله په خپله نونیه کې وایي اتحب اعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في امكاني وكذا تعادي جاهدا احبابه اين المحبه يا اخ الشيطان. ودا څنګه خبره شو چې ته د الله او د پیغمبر د دشمنانو سره محبت کې، او الله او د الله د پیغمبر د ملګرو سره دشمنی کې، نو ای د شیطان روره څنګه کېدی شي؟ ګوره د شیطان رور یې وته دی، شیطان رور دی. د الله د دشمنانو سره د پیغمبر د دشمنانو سره محبت دی، او الله او د پیغمبر د دوستانو سره دشمنی، نو دی به ځان ته څنګه مؤمن وایي؟ نو دا اهم او بنیادی مسله ده. ابراهیم علیه السلام په باره کې الله وایي که نه قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهیم والذین معه، ستاسو دپاره یو ښایسته نمونه ده په ابراهیم علیه السلام کې او د هغه په ملګرو کې. الله وایي د هغوی نه طریقه زده کوي. ولې هغوی څه چل کړی؟ ابراهیم علیه السلام څه چل کړی او د هغه ملګرو څه چل کړی؟ الله وایي اذ قالوا لقومهم، کله چې وایي هغوی خپل قوم ته، قوم چې کله په شرک باندې اخته و او په شرک کې ورننوتی و د ابراهیم علیه السلام قوم، او په کې پلار هم دی. ګورئ اعلان وکړو صفا ابراهیم علیه السلام او د هغه ملګرو څه ووي انا براء منکم ومما تعبدون من دون الله، مونږ ګورئ بیزاره یو ستاسو نه او د هغه چا نه چې تاسو یې بندګي کوئ د الله نه علاوه، یعنې نه تاسو سره څه تعلقات شتي او نه ستاسو د دې بوتانو سره زموږ څه تعلقات شتي. کفرنا بکم، موږ تاسو نه انکار کړی. وبدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء ابدا، او زمونږ او ستاسو په منځ کې دشمنی او بغض شروع شو همیشه دپاره وي، همیشه حتی تؤمنوا بالله وحده، تر دې چې تاسو په الله باندې ایمان نه راوړئ، د هغه وخته پورې به زمونږ او ستاسو په منځ کې دشمني. الله وایي د ابراهیم علیه السلام نه چلی زده کوي، د ابراهیم علیه السلام د ملګرو نه چلی زده کوي چې موږ ګورئ چې تاسو کفر کوئ، زمونږ تاسو نه بیزارۍ اعلان دی. خو دلته یو څو اهمې خبرې هغه یادې ساتئ. د بعضو خلکو دا مطلب دی او دا جاهلان دي، سرسری د اسلام مطالعه چې وکړي د قرآن او د حدیث، وی الله وی چې زما د دشمنانو سره دوستی مه کوئ، بس دوی دا هر څه بند کړي چې د کفارو سره هر قسمه معاملات دا بند دي. ولې لکه وی الله وی چې دوستي ورسره مه کوئ. دا اوس په دې مسله باندې نه دی پوه شوی. موږ به د کفارو سره دشمنی کوو، دا زمونږ ایمان دی. موږ به د هغوی سره په زړه کې بغض ساتو، دا زمونږ ایمان دی. خو بعض اهم مسلې بیا هم یادې ساتئ. اولنۍ د کفارو سره د دشمنی دا مطلب نه دی چې موږ به هغوی له دعوت نه ورکوو، موږ به هغوی له دعوت ورکوو. لکه اوس یو سړی دا ووایي چې مړ دا د الله دشمن دی پرېږدوی، ده ته به دعوت نه ورکوو. نه دعوت به وله ورکوې. دویم کفارو سره به دشمنی کوو، خو د کفارو سره صلح هم جایز ده. وان جنحوا للسلم فاجنح لها، الله وی که چېرته دوی د صلح خبره کوي صلح ورسره وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم صلح کړې ده که نه؟ کومه صلح ده مشهوره؟ صلح حدیبیه. حالاتو مطابق اوس مسلمانان مثال کې ضرورت لري او هغوی پې زورور دي، څه وخته پورې همیشه دپاره نه، څه وخته پورې صلح وکړي، نو په دې کې څه حرج نشته. درېیمه خبره چې در سره ښه وکړي نو ښه ورسره کولی شي، چې در سره ښه وکړي نو ښه ورسره کولی شي. د بعضو دا مطلب دی چې د کافرانو سره دشمنی به کې
د الله د دشمنانو سره به بغض ساتي د هغوی سره بد اخلاقي کوه نه ښه به ورسره کې او چې تا سره ښه وکړي ته به په جواب کې هم ښه کې ښه اخلاق به ساتي کافران ټول یو شان نه دي اوس یو کافر دی ستا په ملک کې اوسېږي معاهدې لاندې او ته توره راوالې چاړه راوالې چې زه دې وژنم ولې لکه وي الله وایي چې دښمني ورسره کوه دا ته نه یې پوه شوی په صحیح اسلام باندې ته په صحیح اسلام باندې نه یې پوه هر کافر وجل خو نه دي راغلي او نه دا چې کافر سره بد اخلاقي کوه څلورمه خبره یو سړی دی مور پلار کافران دي نو په دې بچي لازم دي چې د هغوی سره به ښه کوي په کفر کې به د هغوی خبره نه مني په شرک کې به د هغوی خبره نه مني خو دا دی چې په دې بچي باندې لازم دي چې د مور پلار سره به ښه کوي ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا الله وی که د شرک خبره ده تکي او یو دیسی خبره تکي چې پای کې نافرمانی ده الله پای کې بوله خبره نه مني په دنیا کې به سره خکې مطلب دا نه چې اوس الله وی زمانه دشمنانو سره دشمنی کوه او یو سړی د مور پلار کافران دي یا مور پلار مشرکان دي او د هغوی هغه حق نه ادا کوي نه حق به ادا کوي پنځمه خبره صحیح دی چې الله د دشمنانو سره به دشمنی کوو خو د هغوی سره تجارت کول د هغوی نه څه شی اخیستل په هغوی څه شی خرڅول د جایز دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه کې د یهودو سره معاملات کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه کې د یهودو سره معاملات کړي دي نو په دې کې څه حرج نشتی شپږمه خبره د الله د دشمنانو سره به دشمنی کوو د الله د دوستانو سره به دوستی کوو خو دا خبره یې ساتئ چې الله اجازت ورکړی دی چې موږ د اهل کتابو د ښځو سره نکاح وکړو یو سړی د یهودۍ ښځې سره نکاح کوي یا د نصرانۍ سره نو دا جایز دی په شرط دی چې کله هغه پاکه د زنا نه اومه خبره په دې کې څه حرج نشتی که تاله د روټۍ طرف ته دعوت ترکي او روټۍ یې مباحي نو ته یې خواله تلی شي خصوصا په دې نیت چې دعوت ورته وکړي او متاثره شي د اسلام نه او تا نه او مسلمانان شي نو په دې کې څه حرج نشتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار کړی اتمه خبره دا د ساتي چې کافر یې او ګاونډي دی نو ښه به ورسره کوي ځکه چې د ګاونډیتوب حق ته په تا باندې نهمه خبره دا یاد ساتي چې ظلم د کافرانو سره نه دی جایز اوس الله وایي چې زما د دشمنانو سره دشمني کوئ نو د هغې مطلب دا نه چې ته ورسره ظلم کوه لا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا یو قوم سره دشمنی کې الله وی دومره به نه ورننوځي چې عدل او انصاف پرېږدي کافر دی منو چې الله لوی دشمن دی د پیغمبر دشمن دی خو ظلم خو سره نه دی جایز خلاصه دا شوه دا خبره یاد ساتئ الولا والبرا په دې باب کې د الله دپاره دوستي او دشمني په دې کې خلک په درې قسمه دي یو اهل الايمان والصلاح والاستقامه على طاعه الله کم خلق چې مؤمنان دي نیکان خلق دي اوچتو مرتبو ولدي د دوی سره به محبت کو دویم دي اهل الكفر بالله کافران نو د دوی سره بس کو دشمنی وکاو دریم قسم هغه مسلمان ګناهګار مسلمان نو د دې سره به محبت کو په اندازه د دیندارۍ او د دې سره به دشمنی کو په اندازه د بيدینۍ لکه اوس یو سړی دی مسلمان دی او د الله په عبادتو کې کوتاهي کوي یو سړی دی مسلمان دی د الله عبادت په صحیح طریقه کوي د دواړو سره به یو شان محبت کوي نه فرق دی دا چې کم ګناهګار مسلمان دی د دې سره به محبت کوو د د دیندارۍ مطابق او د دې سره به دشمنی کوو او د دې سره به نالګي کوو د د بيدینۍ مطابق
نو دا اهمه بنیادی مسله یاد ساتي چې خلک په دې کې 3 قسمه دي. د کفارو سره به محبت نه کې، د کفارو سره به دشمنی کې. دا د مسلې خلاصه ده. د الله د دوستانو سره به دوستی کې، د مؤمنانو سره به محبت کې. د کفارو سره په محبت کې ګوره ډېرې خبرې دننه راځي چې دا مقام دغه تفصیل نه دی، خو زه به ترې بعضو ته اشاره وکړم. لکه یو خبره تېره شو، د هغوی سره محبت کول د دین د لاسه، د هغوی دین د لاسه دا خو کفر دی. دغه شان په هر ځای کې د دې کافرانو صفتونه کول دا هم نه دي پکار. یره وګوره کافرانو ته، یره وګوره هغوی ته، وګوره څنګه دنیا یې ده، وګوره څنګه اخلاق یې دی، وګوره څنګه. ګوره کافر که ډېر هم ښه سړی شي، خو ستا د الله سره دشمني ده، ستا د پیغمبر سره دشمني ده. بعض والعیاذ بالله دا وی د پلاني نه هندوان ښه دي، او د پلاني نه اسرائیل ښه دي، او د پلاني نه یهود ښه دي. دا ډېره خطرناکه خبره ده. ګوره ته د مسلمان نه څنګه هندو غوره کې، او ته د مسلمان نه څنګه یهودي غوره کې. مسلمان که ډېر هم ګناهګار شي، او ډېر هم بد کرداره شي، او ډېر هم بد سړی شي، خو بیا هم په الله باندې ایمان دی، په پیغمبر باندې ایمان دی. د کافرانو سره د دوستۍ او د محبت یو اثر دام دی چې یو سړی د هغوی په نومونو باندې ځان له نومونه ایږدي، خپلو بچو له نومونه ایږدي. لکه نن سبا دا بعض والعیاذ بالله خپلو بچو له د ډمانو او د فلمي فنکارانو او د هغوی نومونه ایږدي والعیاذ بالله. یا د فوټبال والو یا د هغه کلاړیانو چې کافران دي، وایي جي زما ورسره محبت دی والعیاذ بالله. دغه شان یو اثر یې دا دی چې یو سړی شکل د هغوی په شان جوړ کړي، ویښته به یو شان کړي او بل شان به یې کړي، او ګیره کې به ډیزاینونه کړي والعیاذ بالله. ټول د کافرانو نه متاثره شي. د هغوی سره محبت دی که چې دې نه شریعت منع کړی. او دا یې د ساتئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من تشبه بقوم فهو منهم. څوک چې د کوم قوم په شان ځان کوي هغه قوم کې دی. او چې کله دا ډمان او دا انګریزان او دا کافران ګیرې غټې کي، به د مسلمانانو کې چې کوم د دوی سره محبت کې هغه هم ګیرې غټې کي، او ته به ورته چغې وایې چې الله او د الله د رسول دا حکم دی چې ګیره پرېږده، به یې نه پرېږدي. په لباس کې د هغوی په شان ځان کول، په لباس کې لنډې تنګې جامې، لغړې جامې، د هغوی خاص لباس اچول بې ضرورته، د دې دپاره چې ځان پې شو کوي زه تعلیم یافته یم او زه د هغوی نه متاثر یم، والعیاذ بالله د دې نه به ځان مسلمان لرې ساتي. بې ضرورته د هغوی ژبه ویلو هم نه دي پکار. علماو دا خبرې لیکلې ده. بې ضرورته د کفارو ژبه به هم نه استعمالوي. دې ته څه ضرورت دی؟ ته یو مسلمان سره لګیا یې، هغه ستا په ژبه پوهېږي، ته د هغه په ژبه پوهېږي. هېڅ ضرورت نشي چې ته پکې د انګلیش ټکي وایې یا د کافرانو بله کومه خاص ژبه یې د هغې ټکي پکې وایي. الا دا چې ضرورت ورته راشي، موږ د هغې خلاف نه یو، او نه موږ د دې خلاف یو چې مې زده کوو. زده کول پکار دي چې موږ ترقي وکړو په دې ژبه، په دې ژبې سره بیا موږ دعوت کولی شو، په دنیوي علومو کې مخکې تللی شو. خو موږ دا وایو چې بې ضرورته استعمالول نه دي پکار. تاسو چېرته یو انګریز لیدلی، تاسو چېرته یو یهودی نصرانی لیدلی چې هغه پښتو وایي او په یې فخر کوي، یا اردو وایي په یې فخر کوي، یا عربي وایي په یې فخر کوي؟ نه. خو دا مسلمانان دي چې نښتي دي د هغوی په ثقافت پورې. زمونږ الحمدلله خپل ثقافت دی، زمونږ خپله معاشرت. نو دا بعض نښې ما ذکر کړي آثار، اگر که دا خبره اوږده ده خو په دې باندې به اکتفا وکړو. اوس بیا حاصل بیانو. پرون موږ دا خبره ذکر کړې وه چې شیخ رحمه الله وایي 3 خبرې زده کوي. 3 خبرې کمې کمې دي. الله پیدا کړي، الله زمونږ رازق دی، او موږ ته پیغمبران را لېږلي دي. چا چې دې پیغمبر ومنله جنت ته به ځي، چا چې ونه منله جهنم ته به ځي. دا اولنۍ خبره. او دویمه په بندګۍ کې ورسره څوک شریک کړی شي. اکه نږدې ملایکې او که هغه را لېږلی شوی پیغمبري. درېیمه خبره نن بیانه شوه چې کوم سړی موحدي، په الله باندې ایمانی، د پیغمبر تابعداري، نو هغه به دوستي نه کوي د هغه چا سره چې هغه دشمنان دي د چا؟ دشمنان دي د الله او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. چې هغه دشمنان دي د الله او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم.
دا غینه بعد به شیخ رحمه الله وی اعلم پوش په دې خبره باندې ارشدک الله لطاعته الذي تات هدایت ترکی یا دی الله ستا مخ کی داغه بندګی ته څومره خسته دعاګانې د شیخ کې هر وخت د دلیل په دې باندې چې شیخ ډیر مشفق او ډیر مهربان او ځکه خو په دعوت کې دومره اثر وکړ ته سو ګوري د جزیره العرب ته خصوصا او به د سعودي عرب ته وګوري د ځمکه چې د شرک نه پاکه ده او د دې خزعبلات نو د دې پالتو قسم سونه پاکه ده نو د الله د توفیق نه بعد د دې شیخ رحم الله دعوت دی او دعوت کې دغه دومره شفقت او مهرباني او ځکه خو مخکلار د دعوت نو پوښ په دې خبره باندې ان الحنیفیه مله ابراهیم علیه السلام ودا خبره یاد ساته چې حنیفیت دا د ابراهیم علیه السلام ملت ده حنیفیت ستوي الله د ابراهیم علیه السلام مبارک وي ان ابراهیم كان امه قانتا لله حنیفا ابراهیم علیه السلام حنیفو نو دا حنیفیت نسبت حنیف ته او اصل کې دا د حنف په عربی کې دته لکی حنف او حنف معنی سره په عربی کې المیل دی وشینه کګیدا نو معنی د حنیفیت څه ده المله المائله عن الشرك الى التوحید اغه ملت اغه امت اغه قوم چې اغه مائله دي د شرک نه د توحید طرف ته موحدین دي د شرک نه کاږي شي د شرک نه وړي دي نو شیخ رحم الله تعالی تداوی چې د ابراهیم علیه السلام ملت سو هغه حنیفیتو ابراهیم علیه السلام سوچ مؤمنو موحدو د شرک نه وړېدلو د توحید طرف ته او دغه د ټولو پیغمبرانو دین دی د ټولو پیغمبرانو مذهب هغه توحید دی په عقیده کې ګوره ټول پیغمبران یو دي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی وي موږ پیغمبران سیو موږ رونه یو په پلار کې ټول رونه دي مین دي جدا دي یعنی مطلب چې بنیادی عقیده د ټول پیغمبرانو د آدم علیه السلام نه والو د اخرنی پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم پوری ټول یو دي ها په بعضو احکاماتو کې او په شرایطو کې به فرق شته ذکر امام ابن القیم رحمه الله وی فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان دين د توحید چې د ټول به یو دی دین الاله اختاره لعباده ولنفسه هو قيم الاديان فمن المحال بان يكون لرسله في وصفه خبران مختلفان ودا کې دین شي چې یو پیغمبر دی د الله مبارک یو سوی او غدویم دی بل سوی دا خو نشي کېدی نو عقیده کې ټول پیغمبران سری ټول یو دي د ټول یو عقیده ده نو حنیفیت د ابراهیم علیه السلام مذهب دی خدا مذهب سره وسیته ته دغه وضاحت کړه حنیفیت څه ته وي ان تعبد الله وحده چې ته د الله بندگی کې یک یوازې دغه بندگی وکې مخلصا له الدين اخلاص به پتا کې اخلاص ته وي چې کوم عبادت چې ته کې د خالص الله د پاره کې دوه مسلې دلته ذکر کړې عبادت او اخلاص نو دې څنګه کوم شي چې عبادت کې خو اخلاص پکې نه دا عبادت الله نه قبلې د ابراهیم علیه السلام لاره هغه ده ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين د الله بندگی بکې یک یوازې دغه بندگی بکې څوک به سره بکې نه شریک کې مخلصا له الدين او سبي اخلاص به پتا کې وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصا له الدين دا امر الله ټول ته کړی ټول پیغمبرانو ته الله دا ویلي دي چې خپل امتونو ته دا وایي ځکه به سوی شیخ رحم الله وبذلك امر الله جميع الناس او الله سبحانه وتعالى ټول انسانان او پیریان هغوی له دعوت ورکړی دی دو خبرو طرف ته چې عبادت به یوازې د الله کوي او پای کې به اخلاصي لك الله بسورة بقرة كسوي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم اي انسانان بندگیو کې د الله ټول انسانانو ته ویلي یوازې موږ ته نه دی ویلي نو د الله دعوت ته ټول ته انسانانو تم دي پیریانو تم دي او دغه لار و د ابراهيم عليه السلام دغه حنیفیت ته دغه ملت د ابراهيم عليه السلام چې عبادت به یوازې د الله کې او سبب کې اخلاص به پکې عبادت په اصل کې عجزي ته وي یعنی تبع عجزي کې د الله په مخ
او په اصطلاح کې هر هغه کار او هر هغه وینا چې د الله خوښي که هغه پټ او که ښکاري دي ته عبادت وایي د هغې کول دي ته عبادت وایي دا برته فایده ذکر کوم عبادت په دوه قسمه دی موږ دا وایي چې عبادت معنی څه ده عجزي کول عجزي په دوه قسمه ده یو ته ویل کېږي عبادت کونیه دا ټول کون او کائنات الله ته عجز دی که کافر دی او که مؤمن دی دا یو قسم عبادت دی ټول عجز دی د چا په مخ کې د الله په مخ کې خو په دې چاته ثواب نه میلاویږي لکه اوس کافر دی دی معجز دی د الله د فیصلو په مخ کې د الله د فیصلو په مقابل کې داسې طاقت چلیږي نه چلیږي او دویم دی عبادت شرعیه شرعي عبادت عجزي الله ته کول شرعي عجزي چې هغه خاص ته هغه چا پورې هغه مؤمنانو پورې چې د الله بندګي کوي په دې باندې ثواب میلاویږي نو شیخ رحمه الله وی الله په دې خبره باندې ټول خلکو ته امر کړی دی وخلقهم لها او د دې لپاره د ټول خلک پیدا کړي دي د دې عبادت لپاره پیدا کړي دي کما قال تعالی لکه څنګه چې الله په قران کې وی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما ندي پیدا کړي انسانان او پیریان مگر د څه لپاره د خپل بندګۍ لپاره انس وما خلقت الجن والانس انس خو انسانانو ته وي د آدم اولاد ته د خوازیه ده او جن پیریانو ته وي د ټکي په اصل کې اغستې شوی د اجتنان نه او اجتنان معنی د عربي کې استتار پټېده نو د پیریان پټ شوي دي زمونږ نه موږ ته په نظر نه راځي ماشوم چې د مور په خېټه کې څه ورته ویل کېږي جنین ورته ولې وایي ځکه چې پناه یې د سترګو نه باغچې ته او باغ ته جنت ولې ویل کېږي ځکه چې ونو پټ کړی نو جین معنی دغه ده نو الله موږ ټول پیدا کړیو انسانان او پیریان د خپل بندګۍ لپاره سورة الملک الله سوی الذي خلق الموت والحیاة ليبلوکم ایکم احسن عملا الله دا مرګ او دا ژوند دې لپاره پیدا کړی دی چې وګوري چې په تاسو کې څوک خالص عمل کوي د الله لپاره خالص هلته مخکې ووي که نه ابراهیم علیه السلام طریقه سوه ملت سره د هغې معنی څه ده د الله بندګي کول چې اخلاص پکې نو دوه دلایل پې واوره وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون دا خو شیخ راوړی دویم دته ما ذکر کو سورة الملک کې دی لیبلوکم ایکم احسن عملا چې وګوري په تاسو کې د چا ښایسته عمل دی ښایسته معنی اخلاص پکې دی او په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځکه امام فضیل ابن عیاض رحمه الله بداوی وی لیبلوکم ایکم احسن عملا ښایسته عمل څه ته وایي اخلصه واصوبه چې پای کې اخلاصي او په طریقه د چای د پیغمبر صلی الله علیه وسلم به شیخ وی الله وی چې لیعبدون ما دا پیدا کړی د انسانانو او پیریان د دې لپاره چې زما بندګي وکړي ومعنى یعبدون یوحدون وی مطلب د دې دا دی یعبدون معنی چې یوحدون الله د دې لپاره د خلک پیدا کړی دي چې الله توحید وپېژني او ځکه حبر الأمة أو ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه بدأ تفسيرك ويا أيها الناس اعبدوا ربكم اي خلقوا بندگيو كي دخبل رب ويبي وحدوا ربكم ده معنى ده چه دخبل رب توحيدوا مني دخبل رب توحيدوا مني الله ده دي ده پاره چه ده مخلوق پیدا کرده ده باقی چه کما مسئله ده بیا شیخ رحم الله دا غینه بعد دا خبر ذکر کړی چې هغه کم لوی امر دی چې الله مونږ ته کړی او هغه کم کار دی چې الله ته مونږ ډیر په سختۍ سره منع کړیو ان شاء الله دی وضاحت به سبا کو په دې باندې به اکتفا وکړو خلاصه د نننۍ خبرو دا شو چې مونږ غدري خبرې پرون بیانولې چې شیخ دې زده کوي هغه کې غدري مونږ نن ذکر کړه چې د کافرانو سره به دوستی نه کوي او د مؤمنانو سره به دوستی کې د غوسر به دشمنی نه کې د غوسر به محبت کې به د کفارو سره د دوستی اقسام من ذکر کړو داغه نه بعض حالات مستثنا دي بعض مسلې مستثنا دي داغه وضاحت من وکړو به شیخ دا خبره واضح کړه چې ابراهيم عليه السلام یو حنیف انسانو مایل او د شرک نه د توحید طرف ته حنیفیت ستوي داغه وضاحت پکې بیا وشو هغه د چې الله بندگی وکي یوازي
او پای کې به اخلاصي. هم دې دپاره الله دا مخلوق پیدا کړی دی او هم د دې امر الله ټولو ته کړی دی. دا د ننني درس خلاصه وه. الله سبحانه وتعالی دې موږ په دې توفیق په دې توحید باندې دې الله موږ د مرګ پورې مضبوط ساتي او الله سبحانه وتعالی دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ قرآن او حدیث باندې مضبوط یو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.